نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پر مقدس مکہ گردی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پدہ علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکہ دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکہ دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکہ دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ جل عجر در کی لون بے روز بدوم رو اگدے لے کدے یو کال دویم روز بدوم رو اگدے لے کدے یو میاشت دریم روز بدوم رو اگدے لے کدے ویفتے او باقی روزے بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کے بسیب دے چکرو لگئی پدے ٹول ازمکا او دے بدا خدای دعوی بدا کری دے بوئی زا خدای ما دے بدا نوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تبا ورشی ما او منی چی دا خدای مغیب ہوئی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تبوی چی پدوی قوم اونشے زمکی تبوی چی فصلون اوچکے فوراً بفصل اوچشی باران ببنش چینو کی خوڑونو کی اوبا ببندشی دی با تیروانشی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال بد پس روانشی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اگر پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس با پاک قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچے سوکر کئی اگر خدای بھی کنا غیب ہوتوی اوز مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ دولت و مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیبی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبورشی ما دا خدای منه نغیبو توی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدایو مانے اغی و توی سنخ بخکارا کے وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چی دا اللہ جم دی کم ہوگا مانے وی وہ یرا کدا کار دیو که خمون تابیا خدای منو دا من پلارانو نکونا چی کملی دی کازی را جم دی کل خو خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازے مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ایبا شیطانان خدا غید پلاران او دا نکونو پا شکل ازمکی نروزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراں پا دجال باند ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدا لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیس درگوا رندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دسترگو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اگا بے پیجنی بل سالی بن پیجنی پا دی تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر دا بے پدی تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چه کم سوچا مسلمان دے اگا با پیجنی او چه کم کافر دے اگا تا بدا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے دا کم بہر نا مرگری رازی اگا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چه برا خیجی لگون دی لان دے دے لگتنگ دے نو خبر دا چه نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجن جدا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورشی دا اغی قوم باندے با آفت راغلی دا اغوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی ٹون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشې به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا نه دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي. دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و، یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي. 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې هم کوي، او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم چېرته د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه وو، همغه شی و لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیہ السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی همغه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودرې چې د ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ولې زوی ته یې آواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی آواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاس یو تخ را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر د راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ. سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخشه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غیر تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجنې؟ یو یهودي ماشوم دی. او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه ده. د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبر خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. دیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی. وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی داسې یره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی. دنه به دجال جوړیږي. وی بار صورت یره را باندې راله. وی یره را باندې راله. وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي. ګورې وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلق خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړیږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي. او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم؟ او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې. ګورې او بیا ورته وی دا لکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم؟ نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم؟ نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو. آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافري. داسې ده که نه؟ ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمه او مدینه منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ وی مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي. ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده. هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خود مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وی چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وایي. خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافري. داسې ده که نه؟ ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمه او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ ای مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي. ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده. هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خود مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې را یوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی او پړسېده، وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته، منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین. وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو، رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائی رستو مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کی کشتی کې سوارو لا بادماری کشتی ونو پاغی چې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسئ او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دی بیا غورځئ. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر زمونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد. 10 کسه ومونږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو. اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده، داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان بو، ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده، داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویرېږو. وی ما مونږ ته یې وی چې یارېږمه دې خوا راشئ. وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې؟ تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم. جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې؟ وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی، لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته؟ وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې؟ وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته؟ موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی. یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته؟ موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی؟ موږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداری رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی، توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته دا قصه وکړه چې قصه م وکړه. نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه یې ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر صاحب دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره ده، دې ته به نشي داخلېدی، باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمائی د مدینه منورې په هر یو کوڅه باندې به دو فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي، بیا به فساد شروع کی. د به خلک مسلمانان کړي، خواري به کړي، د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان کی. دی به حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک چې مسلمانان کړل، جهاد مې پې وکړو
علاقې مې په فتح کړې. خدای خورانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي، دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوز شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سرخکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو د ساس کی به تی ځوړندېږي. دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به را کوز شي. چې را کوز شي نو مهدی به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابویي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابویي نه، دا امام مهدی ستاسو نه دی او امامتی به هم دی کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي. مهدی ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به یې را لاندې کي، چې را لاندې کي عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به د خپله نیزه به یې ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې وي موږ خو ته مخکې نه منلې چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږدي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، دې منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې وایي او. وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی؟ ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي. دی به وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي. چې دجال مړ کي عیسی علیہ السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لوړه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې لپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي لپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کي. اهل تصوف وایي چې د لارې په سر یو جومات و، یو سړی راغی او خیال یې وکړ چې په دې لاره باندې قافلې ځي، چا سره غویی وي، چا سره میخ وي، چا سره خر وي، چا سره څه وي، چا سره څه. اوس د مانځه ټیم راغی او دا سړی دننه جومات ته مانځه له ځي.
نو هغه څاروی خو همداسې پرېښوی نه شي. نو د جومات د خولې مخې ته یې موږی ښخ کو چې که ده سره څاروی نو دا موږي پورې به دا څاروی وتړي او دی به منځو کې بیا به پرانیزي او ځي چې څاروی ترې ګډ وډ نه شي. په دې نیت باندې هغه د جومات خوله کې موږی ښخ. بل یو سړی راغی هغه دا خیال وکړو چې د جومات خوله کې چا موږی ښخ کړی دی اسې نه چې څوک پې تیندکو نه وي او پرې نوځي هغه موږی وویست. په دغه علاقه کې یو ولی اوسېده هغه ته په زړه کې القاو شو چې دا پلانې او پلانې سړی چې دی دې دواړو ته ووایه چې الله وایي چې ما هر څه تاسو ته معاف کړه او مې بخلي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې یو شی دی د جومات خوله کې موږی ښخول دي یو په یو نیت ښخ کو هغه له یو قسم جزا میلاو شوه بل په بل نیت وایستو هغه له بل قسم جزا میلاو شوه. اوس عزیزانو په ظاهر دا خبره مونږ ته سخت کوي لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام. جمعات ته یو سړی راغی مونځ یې وکړ او مانځه نه وروستو پیزار کې پیزار پروت دی او خلکو ته یې سمې کړې چې دا اچولو ټیم کې چاته تکلیف ونه شي. علماء لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده چاته پڼې سمول چې دي هغه دي کې نفس مړ شي چې نفس مړ شي نو د الله په نزد د دې نه لوی مقام بل نشته. دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس مقابله وکړي. استا نفس بدا چرته مانی چې ته خان نواب صوفی صاحب حجی صاحب شیخ صاحب او ته پیزار کې ولاړ او خلکو ته پڼې سمې داسې والله که تاسو مو کوي خبره ده. نو زمون نفسونه دا ډېر غټ اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو به داسې وکړئ چې جومات ته راننوځئ څه وخت کې او جارو راوالی یو صاحبه کش 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 جومات جارو کوئ داسې چېرته م لیدلي دي